سلامونه ملګرو، امید دی چې ښه به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نن راغلي یو په شوې اډه شاهجانه کې یو او دلته کې چې کوم دی دا خلک دا ګوړه چې وباسي ګاڼې راکړي، نو ګاڼې هم انشاءالله شروع کېدو والا ده. تقریبا لږ ټایم به پرې لګي او مونږ خو ځان دپاره یو څو ګني وری بل دلته کې او هغه ځای کې به ورته کښېنو او وبې خورو. او بس تاسو د دې ویډیو نه خوندونه واخلئ او مزې واخلئ. داسې ګیر چاپېره وګورئ، د موسم ته ډېر مزېدار دی او خلکو ګني کرل دي. او انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو سره زه د ګاڼې ویډیو دا کومه او کوم چې خلک ګوړه جوړوي او چکۍ کوي، نو دا ګاڼې ده او دې ځای کې ورته دغه لګي دا چې کوم دی په دې ځای باندې ګاڼې ولاړي او انجن تاویږي او دا ګني چې کوم دی دا دې ځای کې په دا کې ورکوي او هغه تاکېږي او هغې نه چې کوم رس دی هغه دننه وځي او ډایرکټ دننه دغه ته ځي کړي ته او هغه دغه ځای کې ورته کس ناستي دغه ځای کې او دا کوي دا پاړ ورکوي اور ورته بل کړي او ښه مزېدار. نو بس دا ویډیو مې ستاسو دپاره کولی چې بس زوړ ډغه پکې را ادا کړئ او اوس پرې شروع کوي. انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو سره زه هغه شریک کوم. बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।